نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له. هر قسم حمد و ثنا د الله وحده لا شریک لپاره او لا تعداد بے شمار درود او سلامونه ستاسو زمونږ په پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ذات اقدس باندې. الله رب العزت چې کم کس ایمان راوړي، کم کس مومن کیږي، مسلم کیږي، نو د هغه دپاره څه شرایط هم ایښي دي. داسې نه چې یو انسان په خوله باندې وایي زه مومن شوم نو هغه مومن شو، داسې نه، بلکې هغه له به عملي کردار هم پکار وي او ایمان به هغه خپل زړه ته هم کوزوي، په هغه باندې به یقین هم لري. نو الله رب العزت دغه شانتې د مؤمنینو صفات هم ذکر کړي دي چې انسان غواړي زه مؤمن جوړ شم نو هغې د قرآن او د حدیث مطالعه وکړي، په هغې کې چې کوم د مؤمنانو صفت دي هغه صفتونه دي خپل کړي. په سوره بقره چې موږ ویو د هغې اولني آیتونو کې هم الله رب العزت د متقینو یو څو صفات ذکر کړي دي چې هغو کې اول ذکر دی الذین یؤمنون بالغیب، چې په غیب باندې به د دوی ایمان وي، د دوی یقین وي. او ایمان مطلب دا چې یقین لرل، انده یقین لرل، لکه یو شی انسان خپل په سترګو باندې وویني، په هغه باندې د څومره یقیني، څومره زیات اعتماد بروسه پې وي، نو دغه شانتې هم به زمونږ په الله رب العزت باندې ایمان یقین بروسه وي. لکه آخرت موږ نه دی لیدلی چې قیامت به وي، جهنم دی، جنت دی، فرشتي دي، دا موږ نه دی لیدلی، الله رب العزت موږ نه دی لیدلی. لیکن په دې باندې به د مؤمن ایمان وي، دا د مؤمن د ایمان حصه ده. که یو مؤمن دا ووایي، یو مسلمان دا ووایي چې زه مؤمن یم لیکن زه آخرت نه منم، زه مؤمن یم لیکن زه قیامت نه منم، زه مؤمن یم لیکن زه جهنم نه منم، زه مؤمن یم زه جنت نه منم، زه مؤمن یم زه فرشتې نه منم، زه مؤمن یم زه الله رب العزت نه منم. ها مونځ کوم، روجه زه نیسم، حج ادا کوم، زکات ادا کوم، د الله رب العزت په لاره کې شی نه ورکوم، لیکن په دې نورو شیانو زما ایمان شنو، دا کس مؤمن نشي کېدلی. د ایمان دپاره اول شرط زموږ دا ده چې زموږ په الله رب العزت باندې ایمان وي، چې الله رب العزت یو ډېر اعلی غټ ذات دی چې هغه موجود دی، هغه د علم په اعتبار سره زموږ په ځای موجود دی. زما دا خبرې اوري، ستاسو دا خبرې اوري، زموږ د شهرک نه چې موږ ته زیات نږدې دی، نو زموږ به دا یقین وي، نو دا د مؤمن د ایمان حصه ده. دغه شانتې قیامت دی چې الله رب العزت پیدا کړی دی، د قیامت پر ورځ به الله رب العزت دا انسانان دوباره راژوندي کوي. او د مشرکین مکه سره هم یو غټ جنګ په دې هم چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ستاسو دا ژوند د دنیا چې دا عارضي دی، په دې کې دا ژوند د همیشه دپاره نه دی، بلکې د دې نه پس به هم الله رب العزت چې تاسو کله مړه کړي، د هغې نه پس به الله رب العزت تاسو راژوندي کوي، تاسو به راپورته کوي. نو مشرکین مکه به په نبي کریم صلی الله علیه و وسلم نعوذ بالله من ذلک مذاق کو، مسخرې به پې کولې چې آی دا پیغمبر دا محمد صلی الله علیه وسلم څه فرمایي. یو اډوکی به یې راواغست، هغه په لاس کې داسې رنجې کو، فوکې به ولا ورکو، وایي دا اوس الله رب العزت صحیح کولی شي. نو الله په دې باندې هم د هغو سره جنګونه، زموږ به دا ایمان وي چې کله زه مړ شم، د مړ کېدو نه پس زه قبر ته لاړم، نو الله رب العزت به ما راژوندی کړي، هلته به زما نه حساب و کتاب کېږي، په دې قبر کې به زه پروت یم. د هغې نه پس چې کله الله رب العزت د قیامت سور وپوکلی شو، فرشتي سور وپوکو، نو د هغې نه پس به هم دا ټول خلک خپل د قبرونو نه راپورته کېږي او میدان محشر طرف ته به منډې وهي. په دې باندې به زموږ یقین بالکل موجود وي، دا نه په دې کې به لږ برابر هم موږ شک نه کوو. ولی الله رب العزت دا کلام نازل کړی دی، نو ذالک الکتاب لا ریب فیه پکې اول ځل کې فرمایلی دي چې انسانانو تاسو به په دې کتاب کې شک نه وینئ، تاسو په دې کتاب باندې شک نه کوئ، د شک گنجایش په دې کتاب کې نشته، بلکې هغه دغه ختم کړه چې د شک گنجایش په دې کتاب کې نشته. یو بل انسان یو کتاب ولیکي، خامخا یو غلطي به دې کېږي، لیکن دا الله رب العزت لیکلی دی. او اولنۍ خپل دعوه یې وکړه، زموږ مخکې دعوه کې ښودله ذالک الکتاب لا ریب فیه، چې په دې کتاب کې هیڅ شک نشته. او دویمه دعوه کې ښودله چې کم انسان په دې کتاب کې شک نه کوي، د شک گنجایش پکې نه لري، نو هدل للمتقین، نو دا کتاب د هغه د هدایت ذریعه ګرځي. نو نن موږ له پکار ده چې موږ خپل د زړونو هغه شکونه لرې کړو.
موږ د خپل د زړونو نه هغه شک چې لرې شو نو موږ په خپله اټومیټیکلی الله رب العزت موږ ایمان طرف ته راوولي. الله رب العزت موږ ته ایمان را نصیب کړي چې دا د الله رب العزت یو ډېر غټ نعمت دی. د الله رب العزت د رحمتونو خزانو کې یو ډېره غټه خزانه ده چې هغه ایمان دی. الله رب العزت دا چاته ور نصیب کړي نو په دې دنیا کې که هغه غریب دی، که هغه مالدار دی، که هغه یتیم دی، که هغه مسکین دی او زمونږ د انسانانو په لحاظ سره هغه ادنا قوم نه ولې تعلق نه لري، لیکن الله رب العزت هغه ته د ایمان دا صفت ور نصیب کو نو د الله رب العزت په نسبت باندې هغه د هغه اعلی قوم نه هم ډېر زیات غټ اوچت مرتبه لري د الله رب العزت په نسبت. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله رب العزت په نسبت تاسو خو دا وایي چې فلانکې قوم هغه ډېر معززه دی، فلانکې قوم هغه ډېر معززه دی، دا قبیله معززه ده، دا قوم معزز دی. نه، الله رب العزت قومونه قبیلو د دې په وجه باندې فیصلې نه کوي چې دا قوم ډېر اوچت دی د مالدارۍ د وجې، یا دا قوم ډېر اوچت دی د طاقت د وجې، یا دا قوم د بیت الله متولي دی، د بیت الله حاجیانو ته اوبه ورکوي، د هغو ته ډوډۍ ورکوي نو دا قوم ډېر اوچت دی. نه، بلکې د الله رب العزت په نسبت باندې هغه کس اوچت دی چې د هغه تقوا زیاتوي، هغه انسان متقي دی، هغه انسان معززه دی، هغه انسان عزت لري چې په هغه کې تقوای. نو نن موږ له پکار ده چې دا تقوا صفت موږ خپل کو. چې څنګه دا تقوا صفت په موږ کې راغې نو په خپله به د مؤمنانو صفتونه موږ زده کو. د مؤمنانو صفتونو په موږ پکې به خپله راشي. موږ مشاهده کړې ده او مشاهده تاسو کوئ. تاسو اینه ګورئ چې هغه ونه چې په هغه کې میوه ډېره زیاته ده نو د هغې جوکاو ډېر زیات کتی، هغه میوې ډېرې کتی. نو دغه شانتې موږ له هم پکار ده چې څومره انسان د قرآن مطالعه کوي، څومره د احادیثو مطالعه کوي، صرف مطالعه تر ذهن پورې نه ساتي، تر ژبې پورې نه ساتي، بلکې دا زړه ته کوزوي او په دې 6 فوټه جسم باندې لاګو کوي، په دې باندې عملي کوي. نو د انسان به هم حق عاجزي انکساري اختیاري. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث چې څومره انسان د الله رب العزت په دربار کې عاجزي اختیاري، انکساري اختیاري، نو دقمه الله رب العزت د دې انسان عزت پورته کوي، د انسان مرتبه پورته کوي، د انسان درجات بلندوي، د انسان عزت زیاتی. او چې څومره انسان دا عاجزي نه انکساري نه اختیاري، د قرآن او حدیث مطالعه نه کوي، عملي کوي نه، نو دا انسان څومره په ځان کې فخر راولي، څومره ځان کې تکبر راولي. په دې دنیا کې خو به دې ځان د غټ ووایي، لیکن د قیامت پر ورځ به الله رب العزت د دغه انسان درجات کم کړي وي، د دغه انسان مرتبه به کم کړي وي، د دغه انسان عزت به کم وي. نو نن موږ له هم پکار ده چې موږ دغه تقوا خپله کړو، دغه تقوا خپله کړو، دا تقوا خپل زړه ته کوزه کړو. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې تقوا څه ته وایي. 3 پیرې وفرمایل چې تقوا د زړه شی دی، تقوا د زړه شی دی، تقوا په زړه کې ده، تقوا په زړه کې ده. نو نن موږ له پکار ده چې موږ خپل د زړه کیفیت بدل کړو، چې زما د زړه کیفیت بدل شو، زما زړه د مؤمنینو صفاتو ته ما د خپله د زړه پیاله خالي کړله چې الله رب العزت د مؤمنینو کوم صفات دي دا به زه اخلم. یو ګیلاس اول نه ډک دی، په هغه کې چې زه اوبه اچوم نو هغه اوبه ضایع کوم، یا ګیلاس ما الټه ایښی دی زه پکې اوبه اچوم نو ګیلاس ته اوبه نه ځي، نو زه به دا ګیلاس خالي کوم چې په هغې کې تازه اوبه اچوم، ګیلاس به خالي کوم نو بیا دې ګیلاس کې اوبه اچولی کېږي. نو دغه شانتې به زه خپل د زړه نه هغه اولني ګناهونه، بغض، حسد، نفرت، کینه، دروغ، چغلي، غیبت، زنا، دا څومره ګناهونه چې الله رب العزت ذکر کړي دا ټول ګناهونه به نو زه زړه پاک کومه، نو زما د زړه پیاله چې خالي شو نو په دې کې بیا نور راځي، نور راځي. او الله رب العزت د دې زړه یو ډېر ښایسته مثال هم پیش کړی دی په سوره نور کې. الله رب العزت دا نور دا زړه چې دی دا د یو تاقچې په شانتې دی، که په دې تاقچه کې لکه یو تاقچه ده چې په هغه کې رڼا بلې نو دا تاقچه پې هم روښانې ښایسته پې هم ښکاري او ارګرد دا ځای هم ټول منوري. نو موږ له هم پکار ده چې دا زړه دا یو کور، یو تاقچه، یو د کپس، یو د کمرې په شانتې ده، او که په دې کمرې کې لایټ بل وي نو دا کمره پې روښاني. نو زما له هم پکار ده چې زه خپل په دې زړه کې شیطان پرې نه دم دې کمرې ته، دې کمرې کې زه د ایمان هغه ښایسته خوشبوګانې، هغه د ایمان رڼاګانې پکې زه پرېږدم. د یو تابعین چا تپوس وکړو چې دا شیطان د انسان په دې زړه باندې حمله څنګه کوي، نو هغه ورته وفرمایل چې دا زړه چې دی دا د یو کمرې په شانتې دی، او دې کمرې کې یو دربان ناست دی، یو محافظ ناست دی چې هغه د دې د کمرې حفاظت کوي. نو چې کله دا شیطان ولګي اول په دې کې دا لوګي پرېږدي، نو چې کله پې دا دربان دا محافظ پوه شي چې د په دې کمره کې دا لوګي پرېښی دی او د دې زړه دا رڼا ختموي او خپل دا غلط شی نه پکې پرېږدي، نو دا دربان فورا د الله رب العزت اطاعت شروع کړي، د الله رب العزت کلام شروع کړي چې هغه دربان زیمه زما دا خوله ده، زما دا سترګې دي، زما دا غوږونه دي، زما دا لاسونه دي، زما دا جسم دی، چې څنګه زه پوه شم چې زما په زړه باندې شیطان اټیک وکړو، شیطان پې حمله وکړه، نو فورا زه د الله رب العزت کلام شروع کړم، نو دغه توره تیاره داتې ختم شي. او کله کله دا دربان اوده شي، دا محافظ اوده شي، نو شیطان خپل هغه جال پیلاو کړي
پکې کامیاب شي. نو نن موږ له پکار ده چې موږ شیطان کامیابېدو ته پرې نه دو، بلکې موږ د مؤمنینو هغه صفات خپل کو. قد افلح المؤمنون چې صرف د خولې نه مؤمن ویل مؤمن نه دی، بلکې الله رب العزت دلته د مؤمنانو دپاره یو ډېر غټ کامیابي راز کېښوده، یو ډېر غټه کامیابي درجه ورته کېښوده. اول یې وفرمیل قد افلح المؤمنون، سوره مؤمنون اولنی آیت دی. قد افلح المؤمنون چې مؤمنان کامیاب شو، او قد ورسره هم ولګدا نه چې افلح المؤمنون د شک خبره ده یا کامیاب دي، یعنی بلکې قد تحقیق بالکل بېشکه کامیاب شو. ولې کامیاب شو؟ مخکې صفات ذکر کړل چې ته هم کامیابېدل غواړې، ته هم ځان ته مؤمن وایي، ته هم ځان ته مسلم وایي. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چې هغو خپل په منځونو کې خشوع، عاجزي، انکساري اختیاروي. چې کله د الله رب العزت دربار طرف ته را روان وي، نو په هغو باندې د الله رب العزت خوف وي چې الله رب العزت په زما د عبادت قبول کړي که به قبول نه کړي. زه خو یو عاجزه، زه خو یو کمزورې، زه خو یو ګناهګاره، زه خو یو خطاکاره انسان یم. الله رب العزت ستا په دربار کې زه پیش کېږم، نو الله رب العزت زما په دې عبادت کې مانه کموالی کېږي. الله رب العزت د عبادت چې څنګه حق دی هغه حق زه نشم ادا کولی، لیکن بیا هم د الله رب العزت په دربار کې پیش کېږي او د الله رب العزت په مخ کې عاجزي، انکساري اختیاروي. د صحابه کرام یو صحابي عباد بن بشر رضی الله تعالی عنه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دو پهره ولګوله چې تاسو په دې ځای باندې کښېنئ او د کافرانو ته به ګورئ چې کافران زموږ طرف ته راځي که نه راځي. نو دغه دوه صحابه کرامو، نو عباد بن بشر رضی الله تعالی عنه خپل ملګري ته ووي چې زه به پهره ورکم، نو ته تر هغه پورې ته خوب وکړه، ته اوده شه، نو د هغې نه پس به زه تا راپورته کړم او ته پهره ورکړي. عباد بن بشر رضی الله تعالی عنه پهره ورکوي. نو دلته یې سوچ چې زه پهره ورکوم، نو دې نه ښه دا نه دي چې زه د الله رب العزت عبادت شروع کوم، زه مونځ شروع کوم، په مانځه باندې ودرېد او سوره کهف شروع کړو. د هغو ایمانونو ته ګوره، د هغو عبادت ته ګوره. نن چې زما په تندي باندې مچ کیني، زه پوه شم چې زما په تندي باندې مچ ناشته. نن زه پوه شم چې بهر نه څوک را روان دي، په مسجد کې قدم کېښود، زه پوه شم چې فلان کې انسان راغی، زه پوه شم چې دا کار وشو. لیکن د هغو عبادتونو ته ګوره چې څومره خوند د هغو په عبادتونو کې، څومره سکون هغو ته میلاوېده. چې کله مونځ شروع کړو نو د هغه طرف نه کافران راغلل چې ویل در هغه د صحابه کرام، هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پهرداران ولاړ دي، او چې وایي کتل دا کس خو په مونځ باندې ولاړ دی، دغه زموږ دپاره ښه موقع ده، راشئ چې په ده باندې غشې وولو. نو چې غشې وویشتو، د هغه په زړه، د هغه په جسم کې غشې ولګېد. نو هغه دا نه چې فورا یې چغې شروع کړې هی زه خو زخمي شوم، نه، بلکې خپل مونځ شروع کړ دی، د هغه نه وینه تویېږي، خپل مونځ شروع کړ دی، مانځه باندې لګیا دی، د الله رب العزت سره هم کلام دی. او چې کله وینه ترې ډېره توی شوه نو سلام یې وګرځو، خپل ملګری راپورته کړو. ملګري ورته تا اول زه ولې زه نه ویښولم، اول دې ولې مونځ زر نه ختمو؟ وایي دا د الله رب العزت کلام مې اورېدو، د هغې خوند راته میلاوېدو، زړه مې نه غوښتو چې زه دا مونځ مات کړم. آیا موږ یو مسلمان داسې ګرنټي سره ویلو چې زما په مانځه کې دومره سکون شته، زما په مانځه کې ماته دومره لذت میلاویږي؟ آیا زما مونځ دومره د خشوع، د عاجزي، انکساري نه ډک دی؟ نه دی ډک. د یو بل صحابي په باره کې راځي چې د هغه خپه د غالبا کینسر بیماري ولګېده. نو طبیبان ورته وایي چې موږ به ستا دا خپه کټ کوو. نو بل طبیب وایي چې دی له موږ نه راشئ، نه نشه نه، زه د الله رب العزت عبادت شروع کوم، مونځ شروع کوم. هغه مونځ شروع کو او دلته طبیبانو اپریشن شروع کو، خپه یې کړ کړه، هغه د ټس نه مس نه دی، خپل ځای نه خوځېدل لري. دومره یره، دومره خوف، دومره د الله رب العزت امید په هغو باندې و، دومره د هغو په منځونو کې عاجزي، انکساري وه. نن موږ کې دومره عاجزي، انکساري نشته او زه ځان ته مؤمن ویم. والذین هم عن اللغو معرضون. دویم صفت الله رب العزت ذکر کړی دی چې هغو د لغویاتو نه، فضول خبرونه، فالتو خبرونه ځان ساتي، د هغو نه اعراض کوي. نو نن آیا موږ ځان ته وګورو، موږ د فالتو خبرو نه اعراض کوو؟ آیا موږ فالتو خبرې نه کوو؟ چې موږ ته موقع میلاویږي موږ فالتو خبرې کوو، موږ ته موقع میلاویږي موږ یو داسې خبره کوو چې د بل مسلمان زړه ته تکلیف ورسوو، بل مسلمان پې ودردو، لیکن دا معاشره پې خوشحاله کړو، خلق پې وخندو. د مؤمنانو دا صفت نه و. والذین هم عن اللغو معرضون. که هغه لغو کار و، که هغه لغو خبره وه، هغه فضول کار و، د هغه د اسلام سره تعلق نه و، نو مؤمن صفت دا ده چې هغه به هغه کار نه کوي چې د اسلام سره، د ایمان سره د یو شي تعلق نه، نو هغه کار به هغه نه کوي. د دې مطلب دا نه چې زه دینداري نه کوم، د دې مطلب دا نه چې زه د تجارت نه کوم، د دې مطلب دا نه چې زه د کاروبار نه کوم، نه، بلکې الله رب العزت چې دا دین نازل کړی دا مکمل ضابطه حیات د ژوند یو طریقه ده. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د تجارت طریقه هم ښودلې ده چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تجارت وکم، نو دا دنیا نه بلکې دا هم زما دپاره دین دی او دا هم زما د نیکیانو سبب دی. زه د چا سره د لین دین معامله کوم، هغه د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په طریقه باندې وکم، نو دا هم زما دپاره ذریعه نجات ده، دا هم زما دپاره د جنت د داخلېدو ذریعه ده، زما د ثواب د زیاتېدو
ذریعه ده. زه د یو چا سره خبرې کوم، گفتار کوم، د هغه سره خبرې کوم او خبرې زما د اسلام او د دین مطابق دي، نو دا هم زما د نجات ذریعه ده. زه یو چا سره په لاره باندې روان یم او زما دا تګ هم د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د طریقې مطابق دی، نو پوه شه زه کامیاب یم. دا زما د نجات ذریعه ده. صرف دا نه لکه نن سبا چې زمونږ یو ذهن جوړ شي دی، زمونږ یو نظریه جوړه شي ده چې دین جدا شي دی دنیا جدا شي. نه، دین او دنیا جدا شي نه دی. که دین او دنیا جدا شي نو الله رب العزت پیغمبران دې دنیا ته نه رالیږل، بلکې مړه کېدو نه پس به یې دغه دین جوړ کړی و. بلکې د دین مطلب دا نه دی چې صرف مونځ وکړه بس ته مؤمن شي، دین دې مکمل کو، ته زکات ادا کړه تا دین مکمل کو، ته روژه ونیسه تا دین. نه، د دین نوم دا نه دی، بلکې دا د دین او د اسلام هغه بنیاد دی، هغه ارکان دي، هغه د اسلام اجزا دي مضبوط چې ته دا شی وکړې نو ته به نور دین هم خپل کړي. نو نن موږ له پکار ده چې موږ د دین هغه نظریه چې کومه زموږ جوړه شوې ده هغه غلطه نظریه ده. بلکې الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما انسانان او پیرانان خپل د عبادت د پیرا پیدا کړي دي. او عبد لفظ غلام ته وي، عبد لفظ غلام ته وي، بل چاته نه وي. نو غلام چې خپل د مالک مخکې ولاړ نو د 24 غنټې غلام چې د سو پر د مالک غلام دی، چې مالک ورته که د شپې اواز وکړو دی به راځي، مالک ورته د ورځې اواز وکړو دی به راځي، دی په خوب باندې اوده دی، مالک ورته وي چې غلامه راشه، نو دا غلام به خپل خوب پرېږدي، خپل آرام به خرابوي، فوراً به د مالک په مخ کې راځي. نو موږ هم د الله رب العزت غلامان یو، موږ هم د الله رب العزت غلامان یو، موږ پیدا کړي دي د پاره یو. نو ما له پکار ده چې زما دا 24 غنټې زما دا ژوند د بلوغت نه وروستو چې زه څنګه بالغ شم د هغه وخت نه واله تر مرګه پورې به زه د الله رب العزت عبادت کوم. او عبادت معنی دا نه چې ما مونځ وکړو بس زه غلام شم، ما روژه ونیوله زه غلام شم بس مونځ مې وکړه، نه، بلکې چې کم احکامات زه په لاره باندې ځم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه مې اختیار کړه، دا ما غلامي ادا کړله. زه د یو چا سره زما د چا سره جنگ وشو او په جنگ کې ما د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم طریقه اختیار کړله، که زه په حق باندې هم یم او ما خپل جنگ پرېښودو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان دپاره الله رب العزت په جنت کې د کور ضامن دی. الله رب العزت دې انسان له کور ورکوي. نو نن ما له هم پکار ده چې زه دا دین وپېژنم، زه دا اسلام وپېژنم. کومه چې ما خپل نظریه د دین او د اسلام په باره کې جوړ کړې دا نظریه زما غلطه ده. بلکې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، چې ته په اسلام کې مکمل داخل شه. څه مطلب؟ چې ستا تګ هم د اسلام په مطابق، ستا ژوند هم د اسلام په مطابق، ستا خبره هم د اسلام په مطابق، ستا سوچ هم د اسلام په مطابق، ستا نظر هم د اسلام په مطابق، ستا د 6 فوټه جسم هم د اسلام په مطابق. او بیا چې ته کله ځان په اسلام کې داخل کې د اسلام مطابق ژوند تیرول شروع کړي، نو آهسته آهسته به ستا معاشره هم سمه شي. او چې کله معاشره سمه شو نو آینده به ته ګورې چې یو اسلامي ریاست به راپورته شي او اسلامي ریاست به خلقو ته نیک لارې ورته ښوي دي. اور ځکه خو الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، چې الله رب العزت تاسو بهترینه امت په څه وجه جوړ کړی یې؟ تأمرون بالمعروف، چې تاسو د نیکیانو حکمونه ورکوي. نیکي صرف منځ نه دی، نیکي صرف زکات نه ده، نیکي صرف حج نه دی، نیکي صرف د الله رب العزت گواهی ورکول دا نیکیانې دي، لیکن ورسره نورې نیکیانې. یو انته په لاره باندې روان یې، په لاره باندې یو ګټه پرته ده او هغه ګټه ته د لارې نه لرې کړي، نو دا هم الله رب العزت زموږ دپاره نیکي جوړه کړې ده. ته په لاره باندې روان یو ونه ده، د هغې شاخ کته دی چې انسانان په تکلیف کېږي، ته دغه ونې شاخ کټ کړي او لرې کړي، دا هم ستا دپاره نیکي ده. ته په لاره باندې روان یو بل مسلمان ستا مخکې راغی، ته هغه ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ووایې، نو الله رب العزت ستا په نامه اعمال کې 10 نیکۍ ولیکي. او چې هغه هم موږ له جواب راکړي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته، نو الله رب العزت د هغه په نامه اعمال کې هم 10 نیکۍ ولیکي. دا هم د اسلام ذریعه ده. نو نن موږ له پکار ده چې زموږ کومه نظریه ده موږ هغه نظریه بدل کړو، موږ هغه نظریه ختم کړو چې کم کار دی هغه دا نه چې دین جدا شی دی دنیا جدا شی دی، نه، چې دا وی الله رب العزت دغه دنیا کې دا دین نازل کړی دی، زموږ دا دنیا هم په دې دین باندې خیسته کېږي، آخرت خو خیسته وي. که موږ دغه دین خپل کړو نو زموږ دا دنیا به هم خیسته شي او آخرت به هم زموږ خیسته شي. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. یو بل صفت ذکر کو چې کله په دو باندې د زکات وخت مقرر شي، زکات ټیم پې راشي چې دی یو کال تیر شو یا د عشر وخت پې راشي، والذین هم للزکاة فاعلون، دو فورا زکات ادا کوي، په هغه کې چو چرا اخوا دېخوا خبرې نه کوي، بس چې څنګه پې زکات چې څومره په دو باندې بلکې هغه ادا کوي فورا یې ورکي. او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین صحابه هغو چې کله به زکات وخت مخرج شو هغه به فورا خپل زکات وخت کو، فورا به زکات ورکو، چې دا نه چې ما نه یو ورځ ناوخته شي، بلکې عباس رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې هغه به د یو کال مخکې هم زکات وباسو، چې را روان کال راځي د هغې زکات به ورسره هم ووخت کو. ولې؟ داسې نه چې په ما باندې مرګ راشي
او مرګ را باندې راشي او ما زکات نه وخل نو الله رب العزت ما نه تپوس کې چې انسان ته زکات ولې نه دی ادا کړی. والذین هم لفروجهم حافظون د مؤمنانو یو بل ډیر غټ صفت ده. الله رب العزت د رحمت د ورېدو یو ډیر بل غټ سبب دا دی والذین هم لفروجهم حافظون چې دا مؤمنان خپل د شرمګاو حفاظت کوي، په غلط ځای کې خپل شرمګاوي نه استعمالوي چې کومه حلاله طریقه ده چې هغه نکاح دی په هغه ځای کې استعمالي بل ځای کې نه استعمالوي. نو نن موږ له پکار ده چې موږ مؤمنان جوړ شو او چې څنګه موږ مؤمنان جوړ شو دا د الله رب العزت د رحمتونو سبب دی چې دغه رحمتونه موږ غواړو، د الله رب العزت نعمتونه غواړو، د الله رب العزت کرم غواړو، د الله رب العزت احسانات غواړو، د الله رب العزت رضامندي غواړو. نو نن موږ له پکار ده چې موږ په صحیح معنا باندې مؤمنان جوړ شو او د مؤمنانو دغه صفات خپل کو چې دغه صفات موږ خپل کړل د الله رب العزت رحمتونه په موږ باندې وريږي. د الله رب العزت دعا غواړم چې الله رب العزت موږ له په صحیح معنا باندې په قرآن او حدیث باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.